خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. د توحید تعریف او داغي اقسام هغه بیانېدل. نو اول قسم د توحید هغه موږ بیان کړ چې توحید الاسماء والصفات. دغه تعریف موږ داسې وکړ چې هغه نومونه او صفتونه کوم چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې خپل ځان دپاره ثابت کړي دي، نو هغه د الله دپاره ثابتول او په هغې باندې ایمان او عقیده لرل او په هغې کې تحریف نه کول، تاویل نه کول، د هغې تشبیه نه ورکول، د هغې تمثیل نه بیانول او د هغې تفویض هم نه کول، یعنی معنا د هغې بیانول کما یلیق بجلاله سبحانه وتعالی، څنګه چې د الله د شان سره مناسبي. او همدارنګه دا پکې پاتې شوی چې ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله سبحانه وتعالى. او همدارنګه د الله سبحانه وتعالی نه هغه څه نفي کول، یعنی د الله په باره کې نه منل کوم چې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان نه نفي کړي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه نفي کړي، لکه لا تأخذه سنة ولا نوم، په الله باندې خوب او پرکالي نه راځي، غفلت ور باندې نه راځي، مرګ ور باندې نه راځي. دغه چې کوم دي دا ترې نفي کول او هر هغه چې د هغه کمال سره منافي وي هغه څه. الله په کمال کې واحد لا شریک ذات دی. نو دا د توحید اسماء و صفات مختصر غوندې تعریف و. دې کې ډېر بحثونه دي، خو دومره د زما محترم ورونو چې الله فرمایي ان الذین یلحدون فی اسمائه وذر الذین یلحدون فی اسمائه، هغه کسان ته پرېږده چې هغه د الله په نومونو کې کږروي کوي، کږلیچ پکې کوي، د الله نومونه او صفتونه نه مني، یا پکې تاویل کوي یا پکې تحریف کوي. دا د کږو زړونو والا دي، کوږزړي خلک دي، او الله فرمایي چې زه به ورله به سزا ورکوم. او هسې ګپ شپ لګوي د الله د دې اسماء او صفاتو سره. ته خالق څنګه په مخلوق باندې قیاس کې، او څنګه دواړه د عربي لفظونه دي. الله فرمایي الرحمن علی العرش استوى، او ته وایې چې الرحمن علی العرش استولا، ولی الله سبحانه وتعالی د استوا په ځای باندې د استولا ټکی نه شو ویلی. الله وایي تبارک الذي بيده الملک، ته وایې تبارک الذي بقدرته الملک، نو الله د ید په ځای باندې د قدرت ټکی نه شو ویلی. دا ظلم دی د الله په نومونو کې. دا د سلفو عقیده ده چې د الله نومونه او صفتونه منل. الغرض دا اول قسم توحید و. دویم قسم د توحید چې دی توحید الربوبیه، توحید ربوبیت. توحید ربوبیت دی ته وایي چې انسان دا عقیده ولري چې ان الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبیر. الله سبحانه وتعالی د دې کائناتو په پیدایش کې یوازې دی. د هغه سره د دې انسانانو، د دې کائناتو، د دې حیواناتو، د دې جماداتو، د دې نظام، د دې بحرونو، د دې سندونو، د دې غرونو، د دې په پیدایش کې د هغه سره هیڅ څوک شریک نشته دی. والرزق، او دې کائناتو مخلوقاتو ته چې رزق ورکوي دا یوازې رب العالمین ورکوي. والتدبیر، او دا نظام چې چلوي دا یوازې رب العالمین چلوي. په
په خلق او تدبیر کې د رب العالمین سره نه انبیاء کرام شریک دي، نو سره ملائکه شریک دي، نو سره قطبان شریک دي، او نو سره بزرگان شریک دي، او نو سره پیران شریک دي، او نو سره مریدان شریک دي، بلکې دا ټول د الله مخلوق دی. الله یې تدبیر کوي. دا عقیده لرل دې ته توحید ربوبیت وایي. الحمد لله رب العالمین. رب دی، رب تربیت کوي. بیا د الله سبحانه وتعالی تربیت په دوه قسمه ده. یو عام تربیت کوي، کافرو ته خوراک ورکوي او رزق ورکوي او حیواناتو ته ورکوي او ټول مخلوق ته رزق ورکوي. نو دې ته التربیه العامه، عام تربیت الله سبحانه وتعالی کوي. او بل چې ده د خاص تربیت د خواصو خلقو چې هغه انبیاء کرام دي او د هغې اتباع دي، د دې تربیت دا چې ښکلې عقیدې، ښه اخلاق، علوم نافعه، ښه علوم، اعمال صالحه دا ورته ورنصیب کړي، ښکلی ژوند ورته ورنصیب کړي. دا ټول د رب العالمین صفتونه دي. مختصر د دې وضاحت کوو. دریم قسم د توحید چې دی هغې ته توحید الالهیه یا توحید العباده دا ورته وایي. دا مخکې قسم د هغه چې بیان شه دا مشرکینو هم منه، ځکه چې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. که ته د مشرکینو نه تپوس وکړې چې د ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي، دوی به وایي چې الله. که ته دې تپوس وکړې چې دا رزق څوک ورکوي، ومن یدبر الامر فسیقولون الله، تدبیر څوک کوي، دوی به ټول خامخا وایي چې الله یې کوي. دا هغوی منه. خو دا دریم قسم توحید چې دی دا اوس چې بیانېږي، توحید العباده، توحید الالهیه، دا چې دی دا یو داسې قسم د توحید دی چې د دې لپاره انبیاء کرام راغلي دي او د دې لپاره جهادونه شوي دي. د دې لپاره انبیاء کرام د خپلو قومونو سره ډېر په سختۍ وخت تېر کړی دی، ډېر پیغمبران پې شهیدان شوي دي په دې مسله باندې. هغه دا دی زما محترم ورونو توحید الالهیه چې العلم والاعتراف، دا علم او دا عقیده او دا یقین لرل او په دې اعتراف کول بأن الله ذو الالوهیة والعبودیة على خلقه اجمعین. الله سبحانه وتعالی دا معبود دی، یوازې به د عبادت کیدی شي، وافراده وحده بالعباده كلها. او د عبادت څومره انواع چې دي، څومره انواع چې هغه رکوع ده، سجده ده، مونځ دی، ذبح ده، دعا ده، مدد غوښتل دي، فریاد کول دي، مینه کول دي، امید ساتل دي، ویره کول دي، نظر کول دي. دا ټول د عبادت کوم انواع چې دي دا خاص د رب العالمین لپاره خاص دي. دې سره به د الله سبحانه وتعالی هغه توحید د انسان په زړه کې مکمل شي. نو دا مختصر وضاحت و چې توحید الاسماء والصفات او توحید الربوبیه او توحید الالوهیه، د دې مختصر وضاحت وش. توحید اسماء والصفات دې ته وایي چې اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تفويض. هغه نمونه او صفتونه کوم چې الله سبحانه وتعالى د ځان لپاره ثابت کړي دي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالى لپاره ثابت کړي دي، هغه بغیر د تحریف، بغیر د تعویل، بغیر د تمثیل، بغیر د تشبیه نه د الله دپاره ثابتول، په هغې باندې ایمان لرل کما یلیق بجلاله سبحانه وتعالی، لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي، د هغې کیفیت نه بیانول. او بل توحید الربوبیه چې بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. الله سبحانه وتعالى دا انسانان پیدا کړي دي، د دې رزق او تدبیر کوي، دا یوازې رب العالمین دی. والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.